السلام علیکم. دا وخو زه په کاټلنګ کې په چشتي مارکیټ کې د ښاغلي محمد رفیق اسیس صاحب سره ناست یم، کوم چې په پلار نیکه باندې حکیم دی، یعنې خانداني حکیم دی. د دې یو مختصر غوندې تپوس کوم. تاسو اسیس صاحب، زما په ذهن کې د ډیر وخت نه یو سوال وړي راوړي، هغه دا دی که نه چې د حکمت شروع د کوم ځای نه شو او دا یوناني دوایي چې خلک استعمالوي دا بوټي څنګه وپېژندلی شو؟ په ابتدا کې چاته دا څه پته ولګېده چې دا فلاني بوټي د فلاني مرض دپاره، د فلاني رنځ دپاره دوایي دی؟ ته اول څه پته ولګېده؟ وروسته خو ډولو خلکو د کتابونو نه معلومات وکړه چې لکه دا بوټي دې دپاره دی او دا دې دپاره، خو په اول کې چاته څه پته ولګېده چې دا د دې متعلق تاسو مونږ ته لږ ووایئ، ځکه چې تاسو خانداني حکیم یې او الحمدلله تاسو د دې نه علاوه په حکمت کې نور هم ډېرې تجربې دي. شیخ صاحب ډېره مهرباني، تاسو قابل سړی یې. داسې تپوس کوئ چې خیر ورسي هر چاته. تر کومه حده چې زما د ذاتي تخلیقاتو په دې کې خبره ده، دا بني آدم هم د دې ځمکې نه دی او دا بوټي هم د دې ځمکې نه دي. بیا په دې بوټي چې څه پیدایش دی الله تعالی تخلیقات دي، مخلوقات دي، نو د انسان کې د هغوی دپاره فایدې دي او د هغوی دپاره هغوی کې د دې انسان دپاره فایدې دي. دا فطري امر دی. که زه دا ویم چې د آدم علیه السلام سره جنت نه راغلی نو ټیک ته په دې کارونه شوي دي بلا لکه مثلا چای چې ایجاد شوی دا وروستۍ خبرې ده. د مشرق دپاره مغربي طریقې علاج چې دی نو دا عطایانه دی. د مشرق خټه چې ده د مشرق بني آدم چې دی د ده دپاره هم دا علاج دی. او کړمه صرف دا ده عالمیه ورته وایم، هغه دا ده چې حکومت د دې هغه سرپرستی نه کوي کومه چې د ایلوپیتي کوي. او که دا ووایو چې د کله نه شوي عام کتابي شکل کې، دا دې وخت کې ما ته په دې وخت کې ذهن کې دا ده چې هر څوک دا د انسان سره راغلی شی دی، خو باقاعدګي چې نو د افلاطون دغه نه شوې وه چې د هغه د لاس په دې کلایه دړ راغلی و، د دړ د لاس هغه بیتابه سیند غاړې ته ووته، سملاس دلته په کبل باندې او خور ور پرېوته، د لاس د یو بوټي د پاسه راغی او د هغې سره لاس لږ کرارې وکړه، د بیا هغه بوټی راوشو که هغه چکني کو په دې باندې وتړه، نو د هغه لاس یې بلکل جوړ شو. نو د هغه د قدرتي علاج ته چې دی نو د هغه توجه شو او د هغه وخت نه شروع شو. هغه لوی حکم او بیا وروسته که مونږ دې کې دغه کوو بو علي سینا صاحب او مغرب ته چې دی نو اوس د هسپتالونو چې کوم سیسټم دی یا په مشرق کې دی د دې د ټولو باني بو علي سینا صاحب دی. د هغه دې له باقاعده منظمه طریقه بیا ورکړله او هسپتالونو دغه شروع شو، باقاعده کلینیکونه شروع شو. دا به هغه کول اول دا د پیشې په شکل کې نو، بیا دې د پیشې شکل هم اختیار کړی دی. د یو حکیم یو ډاکټر د خپل زندګۍ ګذر اوقات هم دي. د حکمت دا یو خبره به وکړم، کله چې دا شی کالجونو ته شوی دی نو هغه سړی خو سرټیفیکیټډ شي، خو هغه حکمت نشته چې کوم کې کوم مونږ ته د زړو علماو نه راغلی. زه چونکې په خټه باندې د دغه علماو د کور سړی یم نو ما د هغوی نه حکمت اخیستی دی. لکه مثلا په حکمت کې اوس هم خلک یو خبره وایي خو پوهېږي پرې ډېر نه، بعضې زړونه پرې ښه پوهېږي، زمانه پرې ښه هم پوهېږي. سنیاسیتوب هغه د هند نه راغلی دی خطې ته او هغه هم زما زده دی مکمل طور او دا مې خپلې پبلیسټي اراده هم نه ده. شیخ صاحب زورور سړی دی، یار دی، په ما دا وایي زه خاموش سړی ما هېڅ دغه نه ساتم. دا خو معلومات کوو که نه چې خلکو ته پیدا ورسي. او دغه دا ما په ژوند کې دا نه دی ویلی که په دغه شي زه قلم پورته کړم نو ګورې چې څنګه چل به او څه دغه به دومره به ووایم چې هیلث چې دی نو دا د انسان فطري شی دی. څنګه چې انسان راغلی دغه خپل فطرت سره راغلی دی. لکه ګوره آدم علیه السلام ته چې خدای ویلي غنم ته مور ده، دې کې چلو که نه په هر بوټي کې په هر انسان کې دوه پهلوګان شته، یو مادي پهلو ده او یو چې روحاني پهلو ده. د دې ټولو بوټو سره چې روحاني پهلوګان شته، دا څومره نباتات چې مونږ وینو دې سره روحاني پهلوګان شته. اگر چې مونږ ته د اګریکلچر علما یا نور د نباتات علما هغوی چې مونږ ته کومې خبرې کوي نو هغوی دغه وایي که نه چې دا د روح یو قسم دی دغه پروزي، خو چونکې دغه د هغوی موضوع نه صرف خپل کار ته والي. نو دغسې د غنم په باره کې چې الله تعالی ورته دا ووایي نو دې کې چل و. په غنم کې بیا بلا خبرې دي. اوس که زه تاسو ته ووایم او د غنم نه زه عرق واخلم نو په هغې زه د کینسر علاج کولی شم او بعضې مریضانو ته کوم. نو لهذا په دې څیزونو کې مادي علاج هم دی
او په دې کې چې روحاني علاج دی انسان لا اوس هم د ګوري چې په سیر کې چې دی نو شرشیم نه درېښلې چې په دې کائنات کې چې دی نو سس دي او سس پراته دي دا ګور زما باباجي دغه سره په جیب یو ډبوګو پای کې به ست ساتلو بلا شي شاګردان دغه به سره د کلی خلک به مولا راغي او هغه پیر صاحب مو دیوبند عالم مو هغه ډېر عجیب دانه و او زه به دا ویم چې زمانم ضایع شوی ده هغه کې چې صورت ما ټول نه دی اغستی دا هغه یو ډبی نه به هغه چې د هرې خبرې علاج د مریض کو یو بل راغی په خېټه مې درد دی د هغې نه به چې د سلۍ په څوکه لګراوه د چای په فرج کې یو فرج کې به چای لګا دغه کړه پای کې به تا دغه واچوي به دا اوس کا هغه به د ګیټو پورې یخ شومه او هغه دړمړ ختم شو د چا بسترګي حق شي نه به په بله طریقه ورکو نو حکمت شی داسې دی هر حکیمو تر د خپل علم خپل پوهې پورې هغه خپل یو دایره جوړ کړي پای کې لګي ما چې خبرو کې احمد خور او حکمت او ډېرې خبرې پکې دي او رسو کې کتابونو ته افلاطون راغلي یا نور کسان راغلي نو افلاطون چې کوم حکمت کړو نو سینې مې یونانی دی نو مې پاغه پسې شو خو چون کې کتابي شکل کې باقاعده پریکټس شکل کې هغه یاد شوم به کني آیورویدک چې دلته کې دی یونانی هغه دی آیورویدک د هند مونږ ته راغلي دی په دې کې قسم دغه دي او کچري حکومت د دې سرپرستی وکړه نو شای چې حکما باغ لارې وخی چې یار وسم که هند پای کې زیات علاج دي نو هغه په جړو بوټو په حکمت ته چینا کې زیات ده په ټیم کې زما رابطه شي وسنو خو لپاره حالتم په دې باندې کار دی او دغه کوي زمو حکومت د حکیمانو سرپرستی نه کوي او بهشکه دې کې په زمو د حکما هم څه کمزوري شاملې او د حکومت خپل پوهه چې په کومه طریقو چې په غیټ لغواړي نو هغه موږ ځان سره چې ډاکټران کوي او پای کې هغه شي نه کنه دا په داوا سره وایم الوپیتي طریقې علاج چي دي دا ایمرجنسي دي حکیمي علاج دا بنیادی او مزاجي دي په خپل په مزاج علاج کوم او مریضان خدای پاک جوړي نو دې کې خو ډیر باسته شیخ صاحب رنده خبرې پړو مزل رويسته دا ته مننه کوم چې ته بخیر ورسې خیر دی